دا د هلمند زړه دی دا داسې یو ځای دی چې دلته یې شاهي سالون بولي په دې ځای کې ولاړ یم تاسې ګورئ چې ډېره خوندوره فضا ده هره خواته لایټینګ دی هره خواته چراغان دی نو دلته راغلي یاست تر څو پورې له تاسو سره د نورو هېوادوالو سره نوي جزئیات خپاره کړو او له نیکه مرغه نن له ځان سره د ورزش ډګره میلمه لرو چې غواړم هغه هم درته وغږوم محمد ذاکر عمري په هلمند ولایت کې د کرکټ بورډ امیر غواړم له دوی سره خبرې وکړم تر څو پورې موږ او تاسو دلته د کرکټ له نویو جزئیاتو څخه خبر شو عمري صاحب ستړي مه شئ په خیر یاست خیرت په خیر یاست ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ موږ څو ورځې په کندهار کې تېرې کړلې بیخي ورسره بلد شوي یاست اوس مې خولې ته ډېر کندهار راځي نو عمري صاحب راځئ تاسو نه واورو چې په هلمند کې وروستي جزئیات څه دي یعنې د کرکټ سره د خلکو علاقه څنګه ده او د کرکټ بورډ له خوا نه ځوانانو لپاره څه کارونه شوي دي ډېره مننه ښاغلی روشن صاحب له کومه وخته چې فتح راغلې ده په هلمند کې اسلامي امارت د هلمند کوم ځوانان چې دي هغو ته یې د ورزش برخه کې ډېره پاملرنه کړې ده او الحمدلله تاسو په دې څو ورځو مرکو کې شاید لیدلي وي چې هلمند کې اوس الحمدلله امن دی د امن فضا ده هېڅ مشکلات نشته او خلک د ژوند څخه خوند اخلي د تیر په پرتله اوس د ځوانانو علاقه له کرکټ سره او نورو لوبو سره څنګه ده دا خو معلومه او جوته خبره ده چې اوس وخت کې د ځوانانو علاقه د ورزش سره او د علم سره تعلیم سره یعنی هره برخه کې ډېره زیاته ده مخکې جنګونه وه مثلا خلکو رسیدګي نه شوه کولی اوس هغه شان نشته د خلکو رسیدګي ورزش تعلیم او هر څه ته په پراخه اندازه باندې کېږي نو په وروستیو کې پلان څه دی چې د ځوانانو لپاره د ورزش برخه کې د کرکټ په برخه کې ټورنمنټونه سیالۍ شته که نه بالکل ښاغلی روشن صاحب موږ خپل کلني پلانونه لرو چې د هغو پلانو مطابق مخته ځو انشاءالله د ځوانانو دپاره موږ اوس حالا هم کلنی پلان لرو چې د هغه مطابق به مخته ځو ټورنمنټونه د ولسوالیو د ځوانانو تر مابینځ مرکز کې او د ولایتو ترمنځ ټورنمنټونه انشاءالله په پام کې لرو بیا ولایتي سیالۍ چې په هغو کې د هلمند ځوانان د هلمند د کرکټ لوبغاړي ګډون کوي که نه بلې و تیر کال انشاءالله ډسمبر میاشت وه په هغه کې موږ د 4 ولایتو ترمنځ یو ټورنمنټ د هلمند کې جوړ کړی و چې د پکتیکا غزني کندهار او هلمند ځوانان پکښې ولوبېدل او د دې د هلمند خپل رسمي ملي لوبغالي کې ډېره ښه ده نو راځئ دا هم راته ووایئ چې آیا داسې تمه لرئ چې ملي ټیم ته د هلمند ځوانان لاړ شي او که اوس هم د ملي ټیم کومه عضوه د هلمند ولایت څخه شته که نه متاسفانه تر اوسه پورې کوم څوک نشته خو انشاءالله تمه شته چې آینده کې به موږ د هلمند څخه یا د بوس زون څخه ځوانان د ملي ټیم کې ولرو یا 19 کلونو کې هم ملي ټیم کې کوشش کوو هلمند کې ښه استعدادونه شته او ښه هستی شته خو دا دی چې د څو کلو کې کار ورته نه دی شوی انشاءالله اوس کار زموږ د طرف هم ورته کېږي د کرکټ بورډ د طرفه څخه هم ورته کېږي هغه زمینه سازي ورته شوې ده انشاءالله آینده ممکن وسي د خیر داسې کوم ځای شته دی چې د هلمند ځوانان پکې لوبې وکړي تمرینات پکې وکړي د حکومت له خوا نه داسې کوم ځای جوړ شوی ورته بلې هلمند خپل رسمي لوبغالی لري چې تقریبا په 20 جریبه 4 جریبه مځکه کې دی هغه ټول چمن دی خپل پیولین او تعمیر لري او د هغه تر څنګ اکیډمي لري تر څو هلته ځوانان تمرین وکړي او کرکټ کې چې کوم شان ته ضرورت دی او هغه دوی لاسته راوړي یا زده خپل کوچ لري چې د رسمي د کرکټ بورډ لخوا څخه ورته معاش ورکول څو ورځې مخکې ما واورېدل چې په هلمند کې د 10 ټیمونو ترمنځ سیالۍ وشولې آیا دغه سیالۍ چې کله وشي بیا دغه لوبغاړي ستایل کېږي که نه د ولایتي ادارې پام هغوی ته څنګه دی بالکل ښاغلی روشن صاحب دلته چې کومې سیالۍ کېږي هغه موږ د دولت په همکارۍ باندې کوو د ولایت ښاروالۍ همداسې اطلاعات فرهنګ د دې ټوله همکاري زموږ سره شته د هغو په همکارۍ باندې دا لوبې جوړوو سیالۍ جوړوو د هغو د خوا څخه بیا ورته تشویقي پروګرامونه جوړېږي او جایزې ورکول کېږي ډېره ښه ده ډېره ښه ده نو بس وروستۍ دا راته ووایه چې راتلونکی پلان به د کرکټ په برخه کې د ځوانانو لپاره د هلمند د کرکټ بورډ لخوا نه څه وي د هلمند کرکټ بورډ لپاره د کرکټ بورډ د ځوانانو لپاره هڅه کوي تر څو د دوی تر مابینځ ټورنمنټونه جوړ کړي او استعدادونه راپیدا کړي او هغه بیا د مرکز په واک کې ورکړي تر څو مرکز هم ورته تمرینات ورکړي او آینده په ملي او یا هم 19 کلونو ټیم کې ولوبېږي ډېره زیاته مننه چې موږ ته او د ستلیز خپرونې قدرمنو لیدونکو ته وخت ورکړل خوشحاله اوسئ الله مو وسه ډېره مننه آباد اوسئ خیر اوسئ